کس چې دنه شپږ ښځې وکړې او شپږ ښځې چې دنه هغه وفات شولې د واده په اوله شپه به چې د دنیا نه رخصتېدې. ویډیو را سره مکمل وګورئ، تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چې د کس چې دنه شپږ ښځې وکړې او هغه شپږ واړه چې د دنیا نه رخصت شوې. و یو کلی کې یو کس وکنه چې هغه به کله واده وکړو نو د واده په اوله شپه به چې دغه ښځه د دنیا نه رخصتېده. وایي تقریبا شپږ ښځې چې دنه د دنیا نه رخصت شوې. وایي په کلی کې چې خلک دومره تنګ وکنه چې کله به دا چاله مخې له ورتلو نو خلک به ترې پټېدو، زنانه به ترې پټېدې صرف په دې وجه باندې چې چېرته دا کس موږ وینو نو د خلکو لاس او خپې ماتېږي، د خلکو لاس او خپې چې دنه ماتېږي. نو هغه کس له به چې دنه څوک مخامخ نه ورتللو ځکه چې هغه شپږ ودونه کړي وو او نور چا ورسره واده هم نه کولو، ځکه چې شپږ ښځو چې ورڅه کمه ودونه کړي وو هغه د واده په اوله شپه د دنیا نه رخصت شوي وي. او په بل کلي کې یوه ښځه به کنه چې هغه به د چا سره واده وکړو نو د هغه خاوند به چې دنه وفات کېده. هغه هم د شپږو خاوندان چې دنه د دنیا نه رخصت کړي وو. نو خلکو دا سوچ وکړو کنه چې موږ د دې دواړو واده وکړو نو موږ ته به چې دنه یو رزلټ راشي، نو رزلټ به موږ ته راشي چې کله د دې هلک او د هغه ښځې واده وکړلو کس چې دنه دی به چې ښځو سره ودونه کول نو ښځې به د دنیا نه رخصتېدې، هغه ښځې به چې ودونه کول نو د سړو سره نو هغه سړي به د دنیا نه رخصتېدل. کله چې دې دواړو وادونه وکړو او ملا وله نکاح وتړله، اوس خلک په انتظار باندې د سحر ټیم دی چې اوس به څه رزلټ راوځي کنه چې اوس به دواړه د دنیا نه رخصت کړي که څه به شوي دي. چې هغه وګوري کنه نو په هغه ملا د دنیا نه رخصت شوی دی کومې ملا چې دې دواړو له نکاح تړلی و. نو ډېره زیاته حیران کن واقعه وه کنه، تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ کنه چې هغه د وجې نه چې دی نو دومره کسان د دنیا نه رخصت شول. 13 کسان چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت شولو. تاسو سوچ هم نشئ کولی. ملګرو داسې مزاحیه غوندې واقعه وه ما چې تاسو بیان کړم او داسې واقعه راغله تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چې ملا پکې هم سر کېښود په آخره کې ځکه چې هغه دواړو له هغه نکاح تړلې وه. په دې باره کې څه وایي خاوند کمنټ ضرور وکړئ. نور ملګرو سره هم